د یادونو د مازیګر د میلمه ملاقات په ستاسو سره د احسان یوسفزی صاحب په کلام باندې کوو غزل دی چې هغه څه لږه نه ډېره ښایسته ده چپ کوه هغه څه لږه نه ډېره ښایسته ده چپ کوه بلیږي ته به وایې چې ډیوه ده چپ کوه او اظهار د مینې سو لکه کوپر چې مې وکړو اظهار د مینې سو لکه کوپر چې مې وکړو ته ګوره راته بل شانې غوسه ده چپ کوه او دا ځکه په یوه ډډه او بله ډډه اوړم دا ځکه په یوه ډډه او بله ډډه اوړم تیریږي نه د هجر اوږده شپه ده چپ کوه او سړی پکې د ژوند په خوږو پوه شي قسم دی سړی پکې د ژوند په خوږو پوه شي قسم دی په عشق کې چې کم خوند کمه مزه ده چپ کوه او موږ پیژنو یاران او د لستوڼي ماران دواړه موږ پیژنو یاران او د لستوڼي ماران دواړه زموږ ورې په دې کې تجربه ده چپ کوه د خپل تاریخ او ژبې نه موږ لرې یو احسانه د خپل تاریخ او ژبې نه موږ لرې یو احسانه زموږ دغه لویه المیه ده چپ کوه السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زه یم ابوبکر تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زموږ سره زموږ درون مشر درون میلمه ستی شیر افضل صاحب میلمه دی د ستی شیر افضل صاحب تعارف او پہچان چې دی د هغو مقبوله شاعري ده او د پوره حد پورې چې موږ ګورو دو په شعر و شاعري خپل یو پہچان جوړ کړی دی او مقبولیت حاصل کړی دی او د دې سره سره د ستی شیر افضل چې دی د ژوند د مصروفیاتو سره سره د شاعري د کتاب د لیک په ذریعه باندې موږ هم ګورو چې په لنډو وخت کې به د دو کتاب هم نشر شي د هغې په حوالې سره به د دونه مختصر تپوسونه کوو او ستاسو ملاقات به کوو ستی شیر افضل صاحب د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو السلام علیکم ابوبکر صاحب ستاسو ډېره مننه چې ستاسو زما سره نن دا قیمتي وخت پر ځای کو د ستاسو نه ډېر شکرګزار یم ستی شیر افضل صاحب معلومه ده چې تاسو مسافریم کړې ده او موږ که ګورو نو د ژوند هغه زیاته حصه تاسو تېره کړې هم ده د تجربې په لحاظ سره چې موږ ګورو او بل سنجیدګي به هم دا ووایو چې د عمر په لحاظ سره چې موږ ګورو نو ستاسو سنجیدګي هم پوره ده پورې موږ ګورو چې ستاسو کیسټې به راتلې ستاسو غزلې به راتلې د وږمې په اواز باندې او موږ ډېر واړو چې هغه کیسټې به موږ د وږمې په اواز باندې اورېدې او غزلې به ستاسو وې نو نن ډېره د خوشحالۍ مقام دی چې د یادونو په مازیګر کې ستاسو زموږ سره ملاقات راغی او موږ په یو امید راغلي یو چې زموږ د مینوالو سره تاسو څه نوي شان غزلې شریکې کوي جی مهرباني ابوبکر صاحب زمونږ یو کتاب را روان دی چې نوم یې دی جوبل زړه نو ما خپل کتاب لا کم چې راغی د سر یو غزل دی زه به تاسو ته هغه ووایم چې ما اشنا کړې هر چا وپېژندې چې ما اشنا کړې هر چا وپېژندې حول به هم وې خو چا نه پېژندې چې مشهور مې کړې د بل شو یاره چې مشهور مې کړې د بل شو یاره هر ځای ښکاره شوې دنیا وپېژندې هر ځای ښکاره شوې دنیا وپېژندې حول به هم وې خو چا نه پېژندې چې ما اشنا کړې هر چا وپېژندې حول به هم وې خو چا نه پېژندې وسرا پسې خبر سره کوي وسرا پسې خبر سره کوي ستا د خندا شو مما وپېژندې ستا د خندا شو مما وپېژندې حول به هم وې خو چا نه پېژندې چې ما اشنا کړې هر چا وپېژندې زه به د سسا چاته وایم اوس زه به د سسا چاته وایم اوس ما په آخر کې اشنا وپېژندې ما په آخر کې اشنا وپېژندې اول به هم وې خو چا نه پېژندې چې ما اشنا کړې هر چا وپېژندې اول به هم وې خو چا نه پېژندې
توسطی شیر افضل سے پیجنے توسطی شیر افضل سے پیجنے ہر چا پکوراو ساراو پیجندے ہر چا پکوراو ساراو پیجندے اول بہوے خوچان پیجندے چې ما اشنا کړې هر چاو پیجندې اول به هم خو چا نه پیجندې. ډیره مننه، ډیر زبردست. ستی شیر افضل صاحب او کتونکو به ډیر زیات خوند اخیستی او امید لرو معلومه ده چې تاسو د ژوند ډیره حصه چې دا په مسافرۍ کې تېره کړې ده او دا مې اورېدلي چې په مسافرۍ کې تاسو په سواد باندې یو ښه شان غزل تیار کړی دی او په ترنم کې ډېر په ښه انداز سره وایي. نو امید لرم چې مینوال به د دغې نه هم ډېر زیات خوند والي. نو که تاسو زموږ د مینوالو سره هغه غزل شریک کو کم چې تاسو په سواد جوړ کړی تاسو به ډېره مننه وي. ابوبکر صاحب زه په اماراتو کې ما تقریبا 28 سال مسافري وکړه. په دې 28 سال مسافرۍ کې ما خواږه هم لیدلي دي او دردونه مې کوم لیدلي. ما په مسافرۍ باندې هم ډېر شیونه لیکلي دي. بیا موږ په یو ځای کې ناستو، یو فیملی راله چې هغه فیملی د سیالکوټ وه. هغو زموږ نه تپوس وکړو چې تاسو د کوم ځای؟ ما زه د سوات د مینګورې د سیټ یم. هغو ما ته وویل چې زه تلم سوات ته او دا سوات زما په زړه باندې یو ډېر ارمان و چې زه دا سوات وینم. څه وخت کې په سوات کې حالات ډېر خراب و، خو موږ یاره ترخه باړه کې موږ نه تلو. خو هغو ما ته یو قصه وکړه چې سوات داسې یو ځای دی چې ما ولیدو زما د زړه ډېر ارمانونه پوره شو. او زه چې رالم ما د خپل هغې سوات ټوله قصه خپلې مور ته وکړه. نو ما په هغې باندې زه متاثره شوم. ما په هغې باندې بیان یو دغه ولیکو. نو زه به تاسو ته اوس هغه پیش کړم. سوات میں ولی دو ارمان میں وہ پزڑو منگورا کولے خار دے دلی دو. سوات میں ولی دو ارمان میں وہ پزڑو منگورا کولے خار دے دلی دو. خپلې مور ته مې دا ټوله قصه وکړه، خپلې مور ته مې دا ټوله قصه وکړه. قدر شته دی پکې ډېر د میلمنو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو. سوات مې ولی دو ارمان مې و په زړو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو. بای پاس مې د پیرس خوندونه ورک کړل، بای پاس مې د پیرس خوندونه ورک کړل. ور به نه کړم په لندن او پیترو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو. سوات مې ولی دو ارمان مې و په زړو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو. مرغزار مې هم د چا د یادګار دی، مرغزار مې هم د چا د یادګار دی. چنارونه که نخترې دي د غرو منګوره ښکلی ښار دی د کتو. سوات مې ولی دو ارمان مې و په زړو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو. هر رواج اور دستوری برابر دی، ہر رواج اور دستوری برابر دے. رواجونه پکشتیله د پیړو منګوره ښکلی ښار دی د کتو. سوات مې ولی دو ارمان مې و په زړو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو. پیزا ګټې هم د ځان په تماشا کړي، پیزا ګټې هم د ځان په
تماشا کړي که سیندونه که اوبه دي د چینو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو سوات مې ولي دو ارمان دی د لیدو سوات مې ولي دو ارمان مې د لیدو زما سوات ته چې به بدو سترګو ګوري زما سوات ته چې به بدو سترګو ګوري هغه سترګې د قابلې د وښکو سوات مې ولي دو ارمان مې وپزړو سوات مې ولي دو ارمان مې وپزړو منګوره ښکلی ښار دی د لیدو مهرباني ډېر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو دا ستی شیر افضل صاحب زمونږ د یادونو مازیګر پروګرام سر ته رسي د را روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان